بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. تیرے جمعہ میں ویلو چې قیامت به په مخدز مکه الله راځي چې په مخدز مکه د الله نوم بنشي. دا الله نوم د دې ټول جهان د پاره د روح حیثیت لري. لکه څنګه چې د انسان بدن د دوه سيزونو نه جوړ دی، یو بدن دی او یو روح دی. که دا بدن او روح دواړه خو انسان جمدی وي، او که بدن ډیر خشتی، ډیر ښکلی، ډیر غټی، ډیر درومي، ډیر مزیداری، خو روح تی وځي نو بدن لړ شي، ختم شي، سخا شي، بوی شروع کی، خلک بیا کور نه ساتي او قبر ته یوسي او په ځمکه کې 2-3 غزه ښکته کې چې د بین بار را نشي. دا چینجی مونږ نه وینو. نو اصل چیز د انسان د بدن د پاره روح دی. که دا روح دی خو که بدن ډیر بیکارم دی، ډیر لاغرم دی، تورم دی، خو د دې روح په برکت به دا بدن جمدی وي. بیکاره بدن به د کاری، بیکاره بدن به ستا د دنیا مشقت او محنت کوي. که روح تلال ښکلی خشته مزیدار وجود به تباه و برباد شي. دغه رنګ روح د الله دا نوم، الله د خدای نوم د کائناتو د پاره روح دی. څنګه بدن روح او بدن لري انسان، دا ټول کائنات هم یو بدن او روح لري. بدن خو تاسو دا پسترګو وینئ او روح د الله نوم دی. نو که د خدای نوم پکې وي دا کائنات به ټول جمع دي، هیڅ فرق به پکې نه. کله کته د الله دا نوم دا روح اوته ختم شو، رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای هغه وخت سره به بیا فوراً د بدن د کائنات او د ځمکې اسمانونو ټول ډلې وړې شو، ختم بشي. حضرت اسرافیل علیہ السلام بشپیله وی ما درته ویلو، او اسرافیل علیہ السلام هغه فرشته ده چې هغه په دغه شپیله مقرر کولو باندې الله کینولې ده. یو ځل نبی علیہ السلام نه چا تپوس کوي د خدای رسوله ته دا د عیش و عشرت ژوند ولې نه تیری؟ هغه عجیبه خبره وکړه، وی څرنګه زه د عیش و عشرت ژوند تیر کړم؟ اسرافیل علیہ السلام په شپیله خولې خاودې ده، سر یې په ټیټ کړی دی او غوږ یې الله ته مایل کړی دی چې کله به خدای حکم کوي چې پوکې وله ورکه. نو که دغه پوکې یې ورکه هر څه به ختمي، دا ټول اسمانونه او کائنات به دړې ولی شي. او څومره روحونه چې دي، که په جمدو کې دي او که په مړو کې دي، مړو ته هم د روح نسبت شته، قبرونو سره دا به ټول لاړ شي، ختم بشي. بیا به رب العالمین یو بارانو کې په دې ټولو کائناتو کې هیڅ به ني، نه به اسمانونو نه به ځمکې وي، نه به انساني، نه به حیواني، نه به مړي وي، نه به غري، هیڅ به ني. الله ته پته ده چې څه به الله به یو آواز وکړي، یو آواز به وکړي، لمن الملک اليوم،
یو وخت خو تاسو دعوی کولې دا د روس بادشاهي ده او یاره سپر طاقت دی، دا امریکا ده او دا بش دی او دا فلانکې دی او دا خو مضبوط طاقت دی، دا خو فلانکې بادشاه دی او دا هغه نه خلک یېرېدل، دا فلانکې بدماش دی او خلک د کوره ترې نه شو وتی. لمن الملک اليوم، نن بادشاه څوک دی؟ بادشاهي د چا ده؟ دا آواز به الله وکړي. دی که نه فرعون دی سر راپورته کړي، نمرود دی سر راپورته کړي، شداد دی سر راپورته کړي، د امریکې او د روس او د افغانستان او د پاکستان او سعودي او دا بادشاهان خو سرونه پورته کړي، څوک به ني چې جواب ورکړي؟ فرشتې به هم ني، دا به هم خدای پاک ختمې کړي، فرشتې به هم لاړې شي ختمې به شي، الله به بیا په خپله جواب وکړي. لله الواحد القهار، نن بادشاهي الله لده، الله بادشاه دی، هغه الله چې یو د شریک نه لري او زورور دی، ځان ته به هلته بیا د الله د قهار نوم وایي. الله رحیم هم دی، رحمان هم دی. دغه وخت سره به الله دا نه وایي چې لله الواحد الرحیم، لله الواحد الرحمن، دغلته به وایي لله الواحد القهار، هغه خدای بادشاه دی. اوس بادشاهي د هغه ده چې یو دی، ډېر زورور دی، د هغه زور ته د ځمکه اسمانونه انسان هېڅوک هم نشي ټینګېدی. ان بطش ربک لشدید، الله چې گرفت کوي مضبوط گرفتی، سخت گرفتی. څه موده چې تېره شي اسرافیل علیه السلام به بیا خدای را پیدا کړي، دی به هم ختم شوي، هغه نه به هم سا وباسي. جبریل علیه السلام چې څومره فرشتې دي ټولې به الله مړې کړي، دی به بیا خدای را جمدې کړي، شپېلی به ورکړي ولا اوس بیا پوکې ووهه، بیا به پوکې ووهي، چې پوکې ووهي اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون، بیا به خدای پاک دا خلق هم اقص قبرونو شکل کې برابر کې را پاسي به روان وي. د شام په ځمکه به د محشر میدان جوړي، د شام ځمکه دا ټول خلق به هغې ته رواني، ټول به رواني، راغونډېږي به ورو، قبرونو نه به پاسي. بیا چې خلق قبر نه پاسي په کوم شکل به پاسي؟ نو بعضې خلق خو به دی چې سترګې سینګ وغواړئ، د لاسونو خپو کې به والا الله د وزرو طاقت پیدا کړي، خو چې د لاس او خپې وړقوي نو په هوا به شي، چې دی په هوا شي نو یو خشته ښکلې محل او مزیدار بلډینګونه به ورته ورښکاره شي، هلته به ورسي، چې هلته ورسي نو هلته به څوکیدارانې فرشتې دا به جنتي، هغې به ورته اشاره وکړي ودرېږه څه کوې، کوم ځای نه راغلې؟ هغه ځای نه راغلم، دلته څه کوې؟ دا ځای راته خشته ښکاره شي، نو هر سړی خشته دی له منډه وایي. نو خو پاسېدم او چې داسې مې ځان ته وکتل او دا لاسونه مې وړقول، نو د لاس او پښو کې مې د الوتو طاقت پیدا شو، راوالوتم، دلته رالم، لار کې چا منع نه کړم، نو وایي ته مهرباني وکړه واپس لاړ شه. دې دروازه باندې به هغه څوک نه نوځي چې هغه سره یو ګیټ پاسي، چې څوک په یو علاقه کې په یو دروازه نه نوځي، دا ملازمین په یو علاقه کې هر سړی نه پرېږدي، هغه څه چې یو پاس یو کارډ ورسره هغه دن نه پرېږدي، چې چا سره کارډ نه هغه نه پرېږدي. نو ته لاړ شه عملنامه راوړه د جنت د